ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو پته وه پروګرام ډېر ښایسته تېر شو ډېر ښه خاطرونه ورکړي شو ډېر ښه موسیقي موږ واورېده ډېرې ښې ښې خبرې موږ د مشرانو نه واورېدې دا یو ډېر ښه پروګرام تېر شو نو په دې پروګرام کې زموږ د پی ایس ډي پی د ټولو مشرانو د ټولو غړو ډېر غټ لاس و موږ سره دې وخت کې د پی ایس ډي پی د مشرانو غړی ایډوکیټ هدایت بنګش صاحب ولاړ دی راځي موږ د هغوی نه پوښتنه وکړو چې دا پروګرام څنګه تېر شو د دې پروګرام نه چې کوم امیدونه وو هغه پوره شو او که پوره نه شو د دې باره کې د هغوی سره خبرې وکړو بنګش صاحب ستړي مه شئ خدای مل شه خوشحال اوسئ بنګش صاحب د دې پروګرام باره کې موږ ته ووایه چې دا پروګرام څنګه تېر شو ستاسو په نظر کې ورونې دا خو د یوه خوشحالۍ خبره وه چې پښتنو ته خپل شناخت میلاو شولو او په دې شناخت په خوشحالۍ کې دا پروګرام چې مونږ کړی و د مونږ ګوند والا نو زما خپل خیال خو دا دی چې کوم مقصد ته مونږ کړی و کامیاب هم ترلاسه کړو ډېر کامیاب شولو ډېر خوشحال شولو او داسې دی چې ټولو پښتنو پکې حصه واخیستله هر څه چې چا ګډا کوله چې ګډا یې وکړه چې چا شعر ویلو شو شعر یې پکې وویلو چې چا خندا کوله شو خندا یې وکړله او چې څوک کېناستلی شو هغه کېناستل پکې تماشا یې وکړله هر چا خپله حصه هر چا خپل کنټریبیوشن ټولو خپله حصه پکې واخیسته او ډېر مزیدار خدای دې وکړي چې موږ پښتنو همداسې خوشحالۍ همیشه وي او چې زموږ دوی خوشحالۍ راسره وي نو زمونږ د همیشه زموږ په سر د ستاسو د مشرانو لاس یې همیشه کاکا بنګش صاحب په دې ثابت پروګرام کې ستاسو کم ځای ډېر زیات خوښ شو لکه مطلب دا خو د شروع نه تاسو دلته موجود وئ نو کم یو دغه پکې ستاسو ډېره خوښه شوه ورورې ټول نه لویه خبره چې زه زیات خوشحال شوم د پښتنو چې ټول د ښکته بله پښتنو یو ځای شوله راغونډ شوله ماشومان زنانه او نارینه او ښځنۍ دا ټول راجمع شول یو ځای کېناستو ټول نه لویه کامیابي او خوشحالي زموږ دا دی چې په دې غیر ملکو په بهر ملکونو کې مونږ ټول پښتنو دا یوه موقع جوړه شوله چې ممکن یو بل سره هم خندا وکړو هم خوشحالي وکړو په دې چې پښتنو باندې ډېر بد حال دی او په دې بد حال کې که یوه موقع پښتنو ته جوړه شي چې خندا وکړي او خوشحالي وکړي او ګډه وکړي نو دا موقع مې ډېره زیاته خوښه شوه بنګش صاحب د دې نه علاوه چې کم پښتانه لګیا دي اوس په دې ټایم باندې تاسو ګوري چې هغه د المان نه بهر دي په دې موقع کې نه هغوی ته ستاسو د طرف نه کم پیغام ورکول غواړئ هغو ته صرف دا وایم غواړم وروریه چې تاسو هر ځای کې مونږ تاسو سره یو مونږ تاسو نه جدا نه یو تاسو نه مونږ نه جدا یې مونږ زړونه یو دي او مینه مې یوه دی او خبره مې یوه دی تاریخ مې یوه دی ځان مې یو دی خوشحالي مې یوه دی غم مې یو دی نو مونږ تاسو سره یو او امید دی چې تاسو به مونږ په بهر ملکونو کې نه هېروئ ډېره مننه بنګش صاحب زموږ د طرف نه زموږ د زړه د کومې نه مونږ تاسو ته د خیبر پښتونخوا د نوم مبارکي وایو الله دې رحم وکړي چې مونږ پښتانه ټول سره یو ځای شو او ټول د خدای پاک مونږ باندې رحم وکړي چې مونږ اتفاق نصیب شي دغه دعاګان زما خپل ټولو ملګرو ته زه همدا پیغام ورکولی شم چې وروریه که تاسو هر څه کوئ ټول خپلې دښمنۍ د کاڼي لاندې کړئ او ټول پښتانه په کار دی چې یو ځای شي او همدا وخت چې په کار دی چې مونږ یو شو او که اوس یو نه شو که یو نه شو نو ورکېږو په کار دی چې یو دي شو نو ډېره مننه بنګش صاحب ډېره مننه آباد اوسئ ګرانو کتونکو د پروګرام په دې اختتام کې مونږ سره د پی ایس ډي پی د فرانکفورټ د څانګې د خزانې مشر مونږ سره دا موجود دی د هغوی نوم دی سنګین وردګ صاحب راغلي د هغوی نه پوښتنه وکړو چې دا پروګرام څنګه تېر شو هغوی د پروګرام باره کې څه وایي وردګ صاحب ستړي مه شئ اول ستړی مه شئ ورته پخپله هم وردګ صاحب پروګرام څنګه تېر شو دې باره کې تاسو یو څو خبرې وکړئ د ما په نظر باندې لږ مشکلات و کې په سازماندهی کې په ارګانیزیشن کې خو بیا هم د خوښۍ ځای و چې دومره پښتانه په یوه ځای سره راټول شوي وو که نه یو خوښۍ ځای دا و چې پښتنو کې اوس د کوزو د بره خوا خبره نشته ډېره دا یو کاکا ډېره غټه خبره ده که نه پخوا به موږ کابلی او پېښوری دا خبره اوس لږ منځه تللې ده او دا یو ضرورت هم دی د ما په نظر باندې چې اوس ورته وګورې یوازې پښتانه دي چې دبول کېږي دغه پروګرام باندې زه نن خوښ یم که او زه د پخوانیو د دو ډلو نه یم وردګ صاحب کم پښتانه چې د لکه په وطن کې دي د المان نه بهر د هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ هغو ته دا پیغام ورکوم چې دی لږ ویښ شي
د خپل مشکل ته متوجه شي او د اسلام نه د خلک چې غلطه استفاده کوي غلطې ګټې کوي دو ته لږ وګوري. ځینې خلک د اسلام په نامه باندې جوبونه ډکوي پوه شوې که نه. او دا موږ وګورو چې دا موږ قوم په ډېرو مشکلاتو لګیا دی. د 10 کاله جنګ ووته زموږ کورنۍ کې پخپله ډېره تباهي شوې ده. اوس موږ کلیو ته نشو تللی که نه. نو دا یې ما پیغام دی چې د خپل ځوانان خلک اوس دې خبرې ته متوجه شي ولې یوازې په موږ داسې حال دی. او دا د ما پیغام دی چې ویښ شي. ډیره مننه وردګ صاحب ستاسو د وخت نه. په دې پروګرام کې زموږ سره ډیرو ملګرو ډیرې منډې ترډې والي دي. په هغو کې 100 کسان سره تاسو د پروګرام په منځ کې میلاو شوي 100 کسان سره راځي په دې اختتام کې میلاو شئ. نو د هغوی سره به څو خبرې وکړو ځکه هغوی بدني ترډې منډې ترډې والي. ستړی مه شئ ورور. السلام علیکم ورور. جوړ بخیر راغلاست. خیر اوسئ. څنګه پروګرام څنګه تیر تاسو خو پکې د شروع نه منډې ترډې دي د موږ خپلو سترګو ولیدې ټولو خلکو ولیدل. نو څنګه پروګرام هم څنګه خوند هم ترې واغسته که نه؟ ژوندی اوسئ. ډېره مننه. ډېر ملګري چې څومره خبر شوي وو ټول پښتانه د فرانکفورټ ټول رسېدلي وو. ټول د خیر خیریت پروګرام په ډېر امن سره تیر شو. ډېر ښه شاعري پکې وشوه. د نسیم ستوري شاعري، ډېر ښه موزیک لکه د لطیف رائی صاحب او د پروګرام نورو ډېرو مشرانو کشرانو خپل شعرونه بیان کړل. حتی چې میرمنو هم پکې خپله شاعري وکړه او ډېر ښکلی او ډېر ښه پروګرام او ډېر پرامن پروګرام تیر شو. ډیره مننه. مطلب خو زموږ د طرف نه د خیبر پښتونخوا نوم ته ډېر بیا یو ځل مبارک شي. ډېره مننه. د پښتونخوا د فرانکفورټ د څانګې د دې پروګرام د دې ملګرو د راتګ او د دې هر څه ته ډېره مننه وایو. ګران کتونکو څنګه چې تاسو دا پروګرام ګورئ د اختتامي خبرې لګیا دي. موږ سره دې ټایم باندې ښاغلی عزیز افسوس صاحب دی. هغوی سره باید موږ خبرې وکړو. اوس هغوی پخپله په دې پروګرام کې شعرونه هم وویل. نو راځئ د هغوی نه پوښتنه وکړو چې هغوی د پروګرام نه څومره خوند واخیستو. افسوس صاحب ستړی مه شئ. السلام علیکم. پروګرام ډېر مزیدار او ډېر ښکلی او ډېر د خلکو جذبه پکې ډېره زیاته وه. زما خپل هم ډېر خوښ او د خلکو د زړونو د زړه د کومې ولولې او دې ورځې ته د ډېرو کلونو راهیسې انتظار. نو همدا معلوماتو چې په دې خاطر باندې د خلکو جذبه او احساسات او دغه چې هغې دا څرګندونه وکړه چې دا یو غټ کار وشو. ستاسو خوشحالۍ ورځ ده. تاسو په خپل په پروګرام کې شعرونه وي او ښه ډېر شعرونه وي او ښه په زړه پورې شعرونه وي. ستاسو په پروګرام کې کومه حصه خوښه شوه؟ ځکه دا ډېر اوږد پروګرام و. کم د پروګرام کومه برخه هم خوښه شوه؟ خو زه چې فکر کوم ټول د اول نه تر اخره پورې ټول نام خدای ښه پروګرام هو. د تړونونو د موزیک د شعرونو د میلمنو خبرې او مشرانو چې خبرې وکړي دا ټول ښه احساسات او د همدې ورځې مطابق ډېرې خوږې او ډېرې خوندورې خبرې او ډېرې مطلبي وي. افسوس ډېره زیاته مننه ستاسو د ټایم راکولو. خیر اوسئ.